سلام درنو دوستانو، لطیف مهربان یم. ورونو، نن زه تاسو ته دا غواړم وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په افغانستان کې که چیرې تاسو افغانستان کې اوسیږئ او آنلاین کار وکړئ او تاسو د میاشتې اخر کې یو څو روپۍ لاسته راوړئ. نو ګرانو دوستانو، دا کار اوس انشاءالله په افغانستان کې ممکن دی. تاسو کولی شئ پیسې لاسته راوړئ. نو د پیسو لاسته راوړلو آنلاین ډېرې زیات طریقې دي چې ګوګل اډسنس دی چې تاسو ته پیسې درکوي. نور انکمان یو نوی سوشل نیټورکینګ سایټ دی چې دا هم دی. نور څه خو له پخوا نه دی ډیلی موشن دی چې تاسو ته پیسې درکوي. نور ډېر سایټونه دي، یو هم پکې ایډ فلای دی چې دې نه هم تاسو کولی شئ، دې لارې نه هم تاسو کولی شئ پیسې لاسته راوړئ. خو د ټولو نه زیاتې پیسې چې ورکوي او ښې پیسې چې ورکوي هغه دی نو یوټیوب دی. یوټیوب ته تاسو ورځئ، هلته به تاسو اکاونټ جوړوئ. نور چې پیسو لاسته راوړلو طریقه به زه درته په یوټیوب کې هم در وښیم. خو اول د تاسو هغه سایټونو یا هغه سوشل نیټورکینګ سایټونو سره د تاسو غواړم چې بلد کړم چې تر څو بیا تاسو ته دا کار اسانه وي او تاسو ولاړ شئ پیسې وګټئ. خو دوستانو، ټول نه مخکې تاسو یو شی زه وایم، تاسو باید فالوور ولرئ یا لایکس ولرئ په فیسبوک کې یا په انسټاګرام کې یا په ټویټر کې فالوور ولرئ یا کوم بل داسې سوشل نیټورکینګ سایټ وي چې هغې کې تاسو فالوور ولرئ. نو هغه به تاسو ته ډېر اسانه کېږي، ډېر تاسو ته اسانه کېږي چې تاسو پیسې لاسته راوړئ او په اسانۍ سره پیسې وګټئ. نو ښه دوستانو، دلته اوس تاسو ته راځم. اول دا درته ښیم چې دغه یوټیوب سره چې خلک پیسې ګټي په کومه لاره یې ګټي. هغه چې تاسو څنګه بخښنه غواړم څنګه تاسو یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوئ، هغه به زه به تاسو ته نور ویډیوګانو کې ښیم. دلته زه تاسو ته یو پیج ښیم چې نه پوهېږم دا پیج د چا دی. تاسو وګورئ، دغه پیج دی په نامه دی شبخند یا لبخند. دا وګورئ، دا پیج دا چې دی کوم یوټیوب چینل لري فکر کوم. دلته تاسو راشئ وګورئ. د دې بخښنه غواړم دوستانو، انټرنټ نو لږ ضعیفه دی. دغه دوستانو بخښنه غواړم چې لږ زره دا نټ ضعیفه دی. نو تاسو پوهېږئ چې افغانستان کې نټ لږ زره مشکل لري. دغه دی، دا تاسو وګورئ. دا د یو پوسټ یې کړی، لینک یې خپل شیر کړی دی، خپل د یوټیوب چینل. دلته تاسو دوستانو راشئ، دې باندې داسې کلیک وکړئ. دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دا ما اوله ویډیو ملګرو تاسو دې لپاره ده تاسو لږ اشنا سئ دغه آنلاین ارننګ سره. نو بیا زه تاسو ته ټولې هغه طریقې ښیم چې څنګه دوی دا ویډیو خپل مانیټایز کوي، څنګه کوي، څنګه دا ټول بیا تاسو ته ښیم. تاسو وګورئ دوستانو، دغه ایډ دی، ګوره دا ایډ په خپله تېر شو، دغه نه دوی پیسې لاسته راوړي. یو ایډ دلته دی، یو ایډ دلته دی، یو ایډ دلته دی. دې نه دوی ټول پیسې دوی دلته لاسته راوړي. صحیح دی. دغسې که تاسو چیرې راشئ، نور پیجونه دي. اوس تاسو ته یو بل پیج در وښیم، افغانستان مای پیشن په نامه. ګورئ، افغانستان مای پیشن په نامه دغه ګوره یو بل پیج دی چې تاسو دلته وګورئ. دوی د تاسو ته د پیسو راوړلو طریقه زه تاسو ته ښیم. دوی ګوره دوی ویب سایټ لري چې ویب سایټ یې خپل ګوګل اډسنس سره دوی لینک کړی دی. ګوګل اډسنس چې دی دوستانو ټولو نه ښه پیسې نه څه چې ورکوي هغه ګوګل اډسنس دی. او بیا که چیرې تاسو سافټویر انجینر بل شی بیا کولی شئ خپل اپلیکیشن ډیولپ کړئ، خپل سافټویر ډیولپ کړئ، هر شی چې کولی شئ بیا تاسو بهتره بیا تاسو پوهېږئ که چیرې تاسو سافټویر ډیزاینر وئ، سافټویر ډیولپر وئ. بخښنه غواړم دوستانو چې دا ولې کار نه کوي. دا ویب سایټ دی. یو دفعه دی دوستانو، دا ویب سایټ سر نه ولیکي ما که دا چیرې کار وکړي. بخښنې سره فکر کوم دوستانو د ویب سایټ مشکل پیدا کړی. کابل پیشن دوستانو، زه بخښنه غواړم دا ویب سایټ مشکل پیدا کړی. خو که چیرې کار وکړه د ویب سایټ دغه پیج ته ولاړ شئ، د ویب سایټ دغه کوم لینکونه چې شیر کوي تاسو کلیک پرې وکړئ. تاسو خپله چې هلته ځئ بیا تاسو ته ګوره ویب سایټ خلاص شي. بیا ویب سایټ ته تاسو وګورئ.
چې هلته بیا نوي نوي بخښنه غواړم عکسونه اشتهارات اعلانات راځي ټول پیسې دي چې د هماغه اعلانات هماغه شیان نه ورکوي لکه تاسو دلته چې راشئ زه تاسو ته دلته دراښیم دا وګورئ دا شو زما د ډیلی موشن چینل دی دا زما وګورئ دلته زه ډېر شیان لرم ما اپلوډ کړي دي خپل ما تاسو ته څنګه چې ملګرو له اول نه وویلې دې ویډیو کې یوازې زه غواړم تاسو ته سرسري داسې معلومات درکړم نور تفصیلي معلومات تاسو داسې وکړئ زما چینل ته سبسکرایب وکړئ هغه نه بعد تاسو ته ټول هر شی تفصیلي درته ښیم هر شی چې څنګه پیسې دې لاسته راوړي څنګه پیسې تاسو ګټئ شئ نو راځم عمومي معلوماتو دوستانو تاسو اول کوشش وکړئ چې یو داسې پیج میج جوړ کړئ ځان ته د فیسبوک کې یا په ټویټر کې ښه قوي اکاونټ ولرئ یا په انسټاګرام یا په کوم بل سوشل نیټورکینګ سایټ کې چې هغه ډېر فالوور ولري ولې چې تاسو بهتره پوهېږئ نو څومره چې فالوور ډېر وي هماغومره ډېر خلک تاسو هغه کانټینټ یا تاسو هغه مواد هر شی چې وي هغه کتلی شي هغه چې وګوري هماغه په حساب تاسو ته پیسې راځي نو بیا به زه تاسو دوستانو په آرام باندې دا مخیم څنګه تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ نو تاسو داسې وکړئ بهتره دا دی چې تاسو ما دغه چینل ته سبسکرایب کړئ ما چینل په هغه نه بعد به زه تاسو ته ملګرو ټول شیان ښیم بیا انکمان هم درته ښیم انکمان هم ښه پیسې ورکوي انکم هم ډېر ښه سایټ دی نوی دی ډېر اسان هم دی یوازې که لایک هم وکړئ که شیر هم وکړئ کامنټ هم وکړئ هر طریقې سره دا تاسو ته پیسې درکوي بل خو ډیلی موشن مې ورته ویلې ډیلی موشن هم چې دی ډېر ښه سایټ دی پیسې ورکوي سړي ته او بل ایډ فلای دی ایډ فلای کې یوازې هر یو آر ایل چې دی پیدا کړه فرض که دا یو آر ایل دی ما دا یو آر ایل به داسې کاپي کړي او دا بخښنه غواړم دا به کاپي کړي دا به دلته راوړئ دوستانو دلته به یې داسې پیسټ کړئ شرنک به ووایئ شرنک نه بعد تاسو ته خپل یو آر ایل یو آر ایل درکړه دا کاپي وایي کاپي دی نه بعد هر څه تاسو پوسټ کړئ هر څومره خلکو چې وکتل هماغه خلکو په تعداد به تاسو ته دي بیا پیسې خپل درکوي یا تاسو هغه فیصدي څومره دوی سره کېږي دوی چېرته ویلي هماغه به تاسو ته درکړي ښه دوستانو داسې وکړئ تاسو دې لپاره چې زه راروان تاسو ته ډېر ښه ویډیوګانې لرم انشاءالله بیا ټول ویډیوګانې به زه تاسو ته وښیم څنګه تاسو پیسې لاسته راوړی شئ څنګه تاسو کولی شئ بیا افغانستان کې خپله پیسې وباسئ اوس افغانستان کې دوستانو بعضې بانکونه شته چې هغه تاسو پیسې لاسته راوړی شئ لکه الفلا بانک ای آی بي بانک دغه بانکونه دي چې انشاءالله تاسو خپل پیسې د هرې خوا نه چې راولګي دې بانکو کې تاسو پیسې لاسته راوړی شئ خو یوټیوب کې بیا چې کله ویډیو اچوئ ملګرو کوشش وکړئ چې ویډیوګان مو کاپي رایټ نه وي یعنې نشئ کولی تاسو د یو بل چینل یا د یو بل نفر ویډیو واچوئ بیا هغه نه کېږي نو بیا زه تاسو ته دوستانو دا ټول طریقې ښیم ګوره دا څنګه اوس مانیټایز شوی دا ویډیو چې ما چې څوک وګوري نو ما ته بیا یوټیوب پیسې پرې راکوي ګوره مانیټایز دلته ډالر ساین دی دا بیا ما ته یوټیوب پیسې پرې راکوي نو دا ډېرې طریقې دي ملګرو چې تاسو بیا کولی شئ د هغه لارې نه پیسې لاسته راوړئ او یو څه ځان ته وکړئ اوس که چیرې تاسو داسې وکړئ دوستانو چې د ورځې تقریبا 2 ساعته یا 1 ساعت خپل یوټیوب چینل ته ورکړئ یا انکمان ته یا د ډیلی موشن ته انشاءالله په دې باوري اوسئ چې تاسو د میاشتې اخر کې 200 الا 300 US ډالر لاسته راوړی شئ او دا ډېرې پیسې دي مونږ او تاسو دپاره ولې که چیرې افغانۍ ته یې تبدیله کړئ نو ډېرې پیسې کېږي دلته نو دوستانو تاسو نه زه هیله کوم چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ لطیف مهربان په نامه ما چینل دی دا سبسکرایب کړئ انشاءالله بیا به زه تاسو ته نور ډېر اسانه ویډیوګانې او نور ډېر د کمپیوټر تخنیکونه او ټپس نور ټریکس نور شیان به تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ کوم مشکل کمپیوټر کې پیدا شي هغه څنګه کوئ دا چینل ما خپل نوی جوړ کړی زه فعلا نور چینل لرم دوستانو تقریبا د میاشتې اخر کې زه هره میاشت 300 400 الا 500 ډالر پورې زه عاید لرم او عاید مې ټول همدغه افغانستان کې محمد راځي ما ورته ویلې که نه چې اوس بانکونه دي چې افغانستان کې تاسو کولی شئ هغه پیسې لاسته راوړئ بیا تاسو ته زه ښیم او دوستانو څنګه تاسو بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ د لارې نه څنګه تاسو پیسې لاسته راوړئ نو تاسو دوستان داسې وکړئ چې د ما چینل سبسکرایب کړئ زه به تاسو ته انشاءالله ټول شیان درته در وښیم دغه ما اولنی ویډیو چې ملګرو دا خو یوازې یو داسې عمومي معلوماتو چې ما تاسو ته د آنلاین ارننګ یا آنلاین پیسې لاسته راوړلو باره کې درکړئ دا دومره ویډیو نه دی چې یعنې تاسو سل په سلو کې په دې ویډیو کې باید پوه شئ چې څنګه باید زه پیسې لاسته راوړم دې کې ما غوښتل چې عمومي معلومات تاسو ته درکړم نو انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته ټول شیان درته در وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ پیسې لاسته راوړئ یا څنګه تاسو کولی شئ خپل مشکلات حل کړئ صحیح دی
نو دوستانو تاسو ته ښه غواړم تاسو د څوک ما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ هغه نه بعد به انشاءالله د تاسو خدمت کوم ښه وخت ولرئ خدای پامان